څه شی دی چې رب پیدا کړی دی بیا تپوس هم کوي د هغې موافق چې دا څه شی دی خدای خپله پیدا کړی دی بیا تپوس هم کوي څه شی دی نو هغه د موسی علیه السلام امسا د قرآن کې ذکر کوي الله ما تلک بیمینک یا موسی موسی لاس کې د څه دی قرآن کې الله وایي موسی علیه قال هي عصایا ربه دا زما امسا ده الله پیدا کړی د امسا بیا ته تپوس هم کوي چې څه شی دی هغه امسا و د موسی علیه السلام ورته دا به ستا مدد کوي ځه امسا یې راواغسته لور یې ورته په نکاح کړه راووته دشتې وې وقت تېرېده خو د موسی علیه السلام مبارک دا بیبي چې وه دا د ماشومانو ناجوړه وه د ماشومانو بیماري وه مانه ولادت په دغه وخت کې کېده نږدې و خو دوی داسې دشتو بیابانو ته راغلي وو چې هلکه زلزلو طوفان په کوم مرض باندې چې د موسی علیه السلام د کور والا ولادت کېده په هغه ټایم باندې دشتې بیابان وي او موسم ډېر زیات یخ و دغه ټایم کې دا زنانه پوهېږي چې ګرمي پکاري زنانه وله لږ تپ وله پکاري ماشوم چې एकदम د مور د ګېډې نه راوځي که نه او دنیاوي هوا پې ولګي نو هغې یې پټ کړي په دغه کې څادرو کې ځکه دننه خو نظام بدلي بار نظام بدلي د خدای نظام دی طوفان دی اسمان باندې درزار شروع شوي دي او موسی علیه السلام سره فکر دی چې جی زما اولاد پیدا کیږي دا به څه کیږي ماښامي ماسخوتني ټایم دی چې وی کتل مخامخ غره باندې داسې اور بلیږي موسی علیه السلام زنانه ته وایي خپلې بیبي ته ویته کښېنه او زه د دغه غر نه اور روړم موسی علیه السلام منډه منډه روان دی چې د هغه ځای نه به اور روړم چې اوخته یو غر ته ونې د پاسه داسې رڼا چې ورنږدې شه هغه اور نو رڼا پې بلېده جي رڼایي کېده داسې موسی علیه السلام یو شونټی غوندې راواغېشت دا څه شي هغه بصرې غوندې خلک ترې اور نه وړي چې هغې به ورته نږدې کړه به بره شه موسی علیه السلام حیران دی بیا به یې ورته نږدې کړه بیا به بره شو بره آسماني اواز راغی علما کرام وایي که نه تفسیر کې مونږ وایو که نه اواز ورته د رب د طرف نه اواز راغی یا موسی انی ای موسی زه یم ستا رب یم زه یم اوس دغه ټایم کې زما محترمو نبوت میلاوېده موسی علیه السلام باندې عجیبه ولګېده ځکه د رب اواز داسې دی چې دا د یو طرف نه نه راځي ګورې زمو ستا اواز که زه مخامخ ناست یم داسې راځي خو لیکن د رب اواز د جهات ستو نه راځي علما کرام وایي د شپږو اطرافو نه ورته اواز راته د فوق نه تحت نه مانه د بره نه لاندې نه مخې نه شا نه ګس طرف نه ښي طرف نه د شپږو طرفونو نه به ورته اواز راته دی ډېر حیران دی چې د اواز د شپږو طرفونو نه یو شان څنګه راځي یا موسی انی انا ربک موسی زه یم ستا رب یم موسی علیه السلام ډېر حیران دی دغه ټایم کې زما محترمو د رب کلام ورسره شروع شو رب ورته نبوت ورکو نو الله تبارک وتعالی ورته ووی چې موسی تعالی مې نبوت درکه او ته ډایرکټ ځان د فرعون دربار ته رسوه ما خو مخکې ویلي ولته یې مړی کړو فرعون یې وجلی و که نه وایي ربه ما خو د هغې نه مړی کړی دی که لړم نو هلته مې مړ کوي نو رب ورته آواز کوي چې تا مړی کړی دی خو لیکن اوس ته د دې غاړې ځینو هغه ته غیر نبي اوس نبي دی د دې طرف نه ستاسو یو ویښته هم نشي ازارولی یو ورسره امسا وه ورته آواز کوي رب وایي موسی وایي دا امسا وغورځوه چې موسی علیه السلام امسا وغورځوله یو اجدها ته جوړه شو موسی علیه السلام منډه کړه رب ورته وایي لا تخف موسی یریږه مه دا ستا دپاره نه ده دا د فرعون دپاره ده وایي لاس که ورته چې موسی علیه السلام هغه اجدها ته لاس کړ نو واپس ته امسا جوړه شوه یو د دا معجزه شوه بلې ورته وی هغه اور چې لاس وړو ورته وی دا لاس دې ستا ترخ کې نه باسه چې لاس یې ترخ کې نه باسه واپس راویستن لاس یې بلېده داسې د اور غوندې وی او دې کته موسی وی واپس وی ربه دا به مړ کېږي څنګه واپس یې وی ترخ کې دننه که بیا ترخ کې دننه که چې وی کته لاس یې ټیک شي یو د دا معجزه شوه دا کافي دی موسی علیه السلام وی ربه بیا وی ربه وی هغه سره ډېر طاقت دی وی دا طاقت د هغه لپاره کافي دی تاله چې مې کم درکړه تنګ شوی خو نه یې که نه دا واقعیت خو تاسو بار بار اورېدلي خو دې کې تاسو ته نقطه ویم اخره کې موسی علیه السلام روان شي جي واپس خپل چې کوم دی کې اهل و والدینو
او کوم ځای کې ورو هارون علیه السلام دی چې څنګه لړه ډایرکټ د فرعون دربار ته ورننوته، چې څنګه ورننوته هغې وکتل. فرعون وی ته بیا رالې، وی وینیسې. هغه ورته وایي زه تاله صرف زه تا ته هېڅ نه ویم. فرعون ته وایي زه تاله د یو رب دعوت در کوم چې یو رب ومنه، او ته چې کومه دعوه کې چې انا ربکم الاعلی، زه ستا لوی رب یم، ته رب نه ته خپله محتاج یې. زما محترمو دا کوم کسان چې را روان دي نو راځئ مه دغلته ځای باندې کښېنئ، بیا خیر دی چې صفونه برابر شي مخکې راځئ. ځکه کوم سړي چې سره فکر یې مخکې سب ته ځان نارسوي که نه، هغه د اذان اول باندې ځان نارسوي، بیا چې ته صفونه په منځ کې را روان یې نامناسبه خبره ده. موته که داسې عاشق رسول یو، عاشق معنی په رب باندې عاشقان یو، د خدای سره او د مسجد سره محبت نو اذان اول سره به تا مخکې سب ته ځان نارسولي، بیا وروسته ته دعوې کوې چې ته په سب ماتو د خلکو په سټونو باندې راوړې، نامناسبه خبره ده. زما محترمو ورته وایي تعالی د یو رب دعوت در کوم چې یو رب ومنه. ته چې کومه دعوه کوې چې انا ربکم الاعلی، ته خو خپله که ډک او دسماتی دې بند شو، بیا به نښتې، بیا به منډې وې، بیا به د هغې حد تاله نه درځي. ته د څه شي رب یې؟ هغه ټایم کې تصور وکړه چې کله ډک او دسماتي ته ته کښېنې، ته د ربوبیت دعوه کوې چې زه رب یم ستاسو.